د هر عمر زنانو یو داسې مسله کم ته چې په پښتو کې دا لفظ ډېر زیات استعمالیږي سپینکۍ بیماري کم ته چې په میډیکل کې ویجاینل ډیسچارج او لیکوریا ویلی شي. نو که چیرې یو انسان ته دا وشي نو آیا دا نقصاندې ده او که نه او دا د څه د وجې کیږي او د دې علاج څه دی دا ټول معلومات به تاسو ته په دې ویډیو کې میلاویږي. د دې علامات په دوه قسمه زه تاسو ته وایم. کوم اولنی قسم علامات چې دي په دې کې هیڅ قسم علاج نه غواړي او دا نه نقصاندې ده. که چیرې د یو فیمیل د ورکوټي بول په لاره باندې کومه ماده راځي چې هغه په سپین رنګ کې وي، هیڅ قسم ګندګي پکې نه وي، هیڅ قسم بوی پکې نه وي او سپین رنګ لري، د 2 ml نه ونیسه تر 5 ml پورې وي، یعنې د نیمې چمچې نه ونیسه تر روغې چمچ پورې روزانه، نو دا هیڅ قسم نقصان نه لري او نه هډوکي کمزوري کوي او نه وجود ته نور نقصان ورکوي. خو که چیرې دا علامات وي د انسان دا بیماری زیاته شي نو په دې ټایم کې بیا انسان تنګوي. په دې ټایم کې صرف او صرف تاسو ته په خپل خوراک باندې فوکس کول پکار دی او ښه خوراک خوړل پکار دی، نو دا ورسره بیا ختمیږي. دویم قسم علامات داسې دي که چیرې دا سپینه ماده کم چې د ورکوټي بول په لاره باندې راځي دا رنګ چینج کړي، زیړ رنګ ته واوړي یا شین رنګ ته واوړي یا بدبویي شروع کړي، نو په دې ټایم کې بیا دا علاج غواړي. او د دې سره سره که چیرې په ویجاینل باندې اریټیشن وي، ایچینګ وي یا برنینګ وي یا درد محسوسیږي یا دلته کې بلډ راځي، وینه راځي بغیر د محوري بیماري نه، نو دې ټایم کې بیا علاج کول غواړي او دې ټایم کې به تاسو د ډاکټر نه علاج کوي کوم چې ستاسو خپل ډاکټر وي. دا دویم قسم کم علامات چې راځي نو د دې دا وجه کیدی شي که چیرې انسان ته بیکټیریل انفیکشن د جراثیمو څخه انفیکشن وشي د هغې د وجې راځي، چیرې د یسټ یعنې د فنګل انفیکشن ورته وشي د هغه د وجې راځي، انسان ته اس ټي ډي بیماري وي چې یو انسان نه بل انسان ته لګیږي د هغه د وجې کیږي، که چیرې انسان په صحیح طریقه باندې خپله صفایي نه کوي د هغه د وجې کیږي، او زیاتره کله چې محاوري وي نو په هغې ټایم کې د صفایي خیال پکار دی، او یا که چیرې ویجاینل انفیکشن انسان ته وشي د هغه د وجې کیږي، او یا که چیرې د انسان په وجود کې دننه کوم هارمون چې د هغې چینجز راشي د هغه د وجې کیږي، یا که چیرې انسان ته شوګر وي نو د دې د وجې هم کیدی شي، یا که چیرې د انسان په وجود کې د هغه امیونټي کمزورتیا وي کوم چې زموږ په وجود کې دننه د بیمارو سره جګړه کوي نو د هغې د کموالي په وجه هم کیدی شي، یا که چیرې د انسان په وجود کې د وینې کمی وي د هغه په وجه هم کیدی شي، او یا که چیرې انسان ډېر زیات ډپریشن کوي د هغه د وجې هم کیدي، یا که چیرې د انسان محوري بیماري چینج شي د هغه د وجې هم دا کیدی شي. اول نمبر علامات چې کوم ما وښودل په هغې کې صرف دا علاج دی چې تاسو خپل خوراک بهتر کړئ او د صفایي خیال وساتئ نو دا ورسره پخپله ختمیږي. دا دویم قسم علامات چې کوم ما وښودل په دې ټایم کې به تاسو خامخا د فیمیل ډاکټر سره اپوینټمنټ کوئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې هر قسم کوېشن ستاسو وي نو هغه تاسو زموږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. شکریه، الله حافظ.